دا دوه قبرونه د خوست مرکز لکڼو کې د هغو دوو ځوانانو دي چې د یو بل انسان د ژغورنې لپاره یې ځانونه قرباني کړل. د خوست مرکز اړوند لکڼو مکتب بازار کې اونۍ وړاندې د اورلګېدنې یوه پیښه رامنځته شوه چې دې دوو ورونو هڅه کوله په اور کې بند پاتې یو کس وژغوري، مګر کیسه بدله شوه او په همدې اور کې دوی دواړه ورونه د لمبو خوراک شول او له سختو ټپونو وروسته یې ځانونه حق ته وسپارل. دواړو ورونو لوړې زده کړې درلودې، همزولي یې د دوی مېړانه ستایي او دا اتلولي یې نه هېرېدونکې یادوي. دوی دوه ورونه په یو ځای له خپل کور څخه راوځي، هغه د ډیرو خلکو په شتون کې دی ورته وردنګه کوي او خپل ځان ترې قرباني کوي. نو یقیني په دغه ما چې څومره تقریبا 28 تقریبا تر 25 کلو پورې عمر لرم، ما تر اوسه پورې داسې د اتلولي نه ده لیدلې چې خپل ځان د څوک وسوځوي په اور کې. دغه ځوانان چې و لیسانس و تر لیسانس پورې زده کړې کړې وې. عملا تاسې د دوه قبرونه وینئ چې یو د عبدالله جان ده، د شهید عبدالله جان، او بل د ذبیح الله جان ده. که ووایم دغه ځوانان و چې په اتلولۍ ټول افغانستان ټوله میډیا غږېږي، نو د دوی اتلولي، د دوی هغه سرښندنه، د دوی هغه غیرت و، هغې ته موږ د ټولو ځوانانو دولسي سلام ده. دوی چې کوم غیرت وکړو تقریبا په 26 کلو کې موږ داسې غیرت په خپلو سترګو ما نه ولیدله چې یو ځوان ده د بل ځوان د ژغورل لپاره ځان ورته اچوي او دا د ژغوري او خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا د دوو شهیدانو ورونو عبدالله او ذبیح الله پلار دی. غمجن خو ځکه ډیر دی چې د دوو زامنو په شهادت یې دا کیسه پای ته ونه رسېده، بلکې د همدې دوو ورونو میرمنې چې دواړه خویندې دي د پلار په کور د ویر په ټغر یوازې پاتې شوې. د عبدالله او ذبیح الله پلار او د کاکا زوی یې پاتې کیسه داسې کوي. وړه زمن مې چې ودونه مې ته کړي وو، ما د دغې هغه نه واقعې نه مخته شپږ ورځې د دوستانو نه مې خواهش کړی چې زه د خپل بچیانو ته هغه ودونه راوړم، خو زما خواهش پاتې شوه. بچیان مې خاورو ته وړل، په اور مکمل شوي. د واده لپاره مو تصمیم نیو چې دا درې ورونه د کشران ورونه دي ټول، نو هغه واده مراسم موږ ته همدغسې پاتې شول. یعنې تقریبا موږ په دې باندې راټول شوي وو ټول فامیل کورنۍ چې موږ د دوی لپاره د ودونو پروګرام ونیسو، خو خدای داسې خواښه نه وه. خدای حکم بل ډول و چې موږ دا ځای کې یو کلینیک دی، د کلینیک تر څنګ ورلګېدنه رامنځته شوه. نو دغه ورلګېدنې ته دی ورغلل او هغه د دوکاندار یې بچ کولو. متاسفانه چې بلې ډبې هم ور واخیستو، د دوی هغه خلاصون چاره حتی چې دوی هم پکې وسوځېدل. د قرباني شویو دوو ورونو همزولي وایي کورنۍ یې بېوزله ده او وایي حکومت، شتمن خلک او همکاري موسسې دي یې لاسنیوی وکړي. نو موږ د دغه غاږو دغې ځای دغې میډیا له لارې په هغه خارج میشته مسافرونې، خیریه بنسټونې، مؤسسونې کوو چې د دغو اتلولي وستایئ. نن د دوی دغه دوه ځوانان چې لاړل دا د موږ وطن دپاره نه داسې وړوکې ځای نه ده، دغه یوه غوټه ځای ده. که په حقیقت کې سوچ وکړو یو محصل و د یوه کور کومې هیلې چې د یوه ځوان سره تړلې دي، نن هغه هیلې په اوبو له وکېږي. په خیریه بنسټونې، دولت نه، سرمایه‌دارو نه غاښ کو چې د دوی مظلومیت، د دوی اتلولي تر اباده پر وسوتل شي، د دوی میړانه وستایل شي. یاد دې وي چې د ورلګېدنې په دې پیښه کې یو دوکاندار ژوند له لاسه ورکړ او عبدالله او ذبیح الله هم د همدې دوکاندار د ژغورنې لپاره ځانونه قرباني کړل. احسان الله باور، حریت راډیو، خوست.